د هیرودیس باچا پر وضو کې د یهودیا په بیت لحم کې عیسی پیدا شو. داغه د پیدایښت نه پس یروشلم ته د نرخواته طرف نه د ستورو علم لرونکي رالل او ویلې چې هغه د یهودیانو بادشاه کېدونکي ماشوم چې پیدا شوی دی چرته دی، ځکه چې موږ د نرخواته نه داغه ستوري پر راختو لیدلی دی او داغه عبادت کولو لراغلی یو. هیرودیس بادشاه او د یروشلم ټول خلک په دې اورېدو سره پریشان شول. هغه د یهودیانو ټول مشران امامان او د شرع عالمان راوبلل او د هغې نه دا تپوس وکړه چې مسیح به چېرته پیدا کیږي. هغې وویل چې د یهودیا په بیت لحم کې او هغې د هغې پیشګویۍ حواله ورکړه چې پکې د نبي په وسیله لیکلي شوي دي چې ای د یهودا د ځمکې بیت لحم خاریې ته د یهودا په لویو ښارونو کې هیڅکله هم ورکوټې نه یې، ځکه چې ستا نه به هغه سردار روزي چې زما د خلکو بني اسرائیلو شپون به وي. هیرودیس بیا د ستورو علم لرونکي په پرده کې راوبلل او د ستوري د راختو وخت یې معلوم کو. هغه بیا دوی بیت لحم ته ولیږل او ورته وویل چې لاړ شئ او د هغه ماشوم په هکله پوره تلاش وکئ او چې بیا مومئ نو ما خبر کړئ چې زه هم ورشم او ورته سجده وکم. د بادشاه په حکم هغې روان شول او هغه ستوري چې دوی په راختو لیدلی د دوی په وړاندې روانو او اخر په هغه ځای ودرېده چېرته چې ماشوم پروت و. هغې د ستوري په لیدو ډېر زیات خوشحاله شول. کور ته په ننوتو یې ماشوم د خپلې مور مریم په غېږ کې ولیدو او ورته په سجده پرېوتل. پس له هغې خپلې تیلې پرانیستلې او هغه ته نذرانې پیش کړې چې پکې سره زر او د خوشبویۍ دپاره لوبان او د مرچ چیړو. خدای پاک هغې ته په خوب کې دا خبرداری ورکړه چې هیرودیس باچا له واپس مه ځئ. نو هغې بیا په بله لار خپل ملک ته واپس شول.